سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. په دغه ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې څنګه کولی شو له آنلاین بیک اپ څخه ګټه واخلو او څنګه کولی شو له خپل ډیټابیس څخه آنلاین بیک اپ واخلو. دغه چارې تر سره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصوو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو، د دې لپاره بیک اپ اخلو چې که زموږ موبایل یا کمپیوټر ته څه زیان ورسیږي او ورک شي، موږ شو کولی د ایگزیکټ له کلاوډ څخه خپله ټوله ډیټا لاسته راوړو. د دغه چارې لپاره په ډیشبورډ کې په دغه څنډه کې په داخلېدلو باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، د برېښنالیک په ځای کې خپل ایمیل او پټ نوم په ځای کې خپل پټ نوم لیکو او لاندې را یاد کړه په دغه برخه باندې کلیک کوو تر څو ټیک شي او په پای کې په داخلېدلو باندې کلیک کوو. د یادونې وړ ده چې خپل هغه ایمیل ادرس یا برېښنالیک باید ولیکو چې له دې وړاندې راجستر شوی وي. اوس مهال چې موږ خپل آنلاین پروفایل ته ننوتي یو او غواړو چې بیک اپ واخلو، په دغه څنډه کې په ډیټابیس باندې کلیک کوو او د بیک اپ اخیستلو لپاره په دغه برخه کې په بیک اپ پورته کولو باندې کلیک کوو او تم کیږو تر څو بیک اپ مو واخیستل شي. اوس مهال موږ کتلی شو چې لیکل شوي ټول کلاوډ کې خوندي شول، یعنی ټوله ډیټا په کلاوډ کې خوندي شوې ده. او اوس مهال کله چې وغواړو په دومي کمپیوټر کې خپله ډیټا وګورو او خپل ډیټابیس پرانیزو، نو د دغه چارې لپاره ایگزیکټ سیستم پرانیزو او کله چې سیستم پرانیستل شو، په دغه برخه کې په آنلاین باندې یا پر لیکه باندې کلیک کوو او خپل برېښنالیک لیکو، وروسته خپل پټ نوم لیکو او په را یاد کړه برخه باندې کلیک کوو او په پای کې په داخلېدلو باندې کلیک کوو. چې د دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو په خپل نوي کمپیوټر کې خپل پخوانی اکاونټ خلاص کړو. کله چې زموږ آنلاین پروفایل خلاص شو، په دغه برخه کې په ډیټابیس باندې کلیک کوو او دلته نو ټول هغه بیک اپونه کتلی شو چې له دې وړاندې موږ اخیستي دي. وروستنی بیک اپ خلاصوو چې وزن هم تر ټولو ډیر وي. تم کیږو تر څو ډاونلوډ پای ته ورسیږي او کله چې ډاونلوډ پای ته ورسید، نو په ډیټابیس باندې کلیک کوو، خپل پټ نوم لیکو او د دې سره موږ وتوانیدو چې خپل پخواني ډیټابیس ته لاسرسی پیدا کړو. مخکې له دې نه چې دغه ډیټابیس په کمپیوټر کې خلاص کړو، که اړتیا وه نو په موبایل کې څنګه خلاصولی شو. د دغه چارې لپاره په موبایل کې په ایگزیکټ سیستم باندې کلیک کوو. کله چې زموږ په موبایل کې ایگزیکټ سیستم پرانیستل شو، په لاندې پر لیکه برخه باندې کلیک کوو، وروسته خپل برېښنالیک یا ایمیل ادرس لیکو، خپل پټ نوم لیکو، را یاد کړه برخه باندې کلیک کوو او پر داخلېدلو باندې کلیک کوو چې دغه چارې سره موږ وتوانیدو په خپل موبایل کې هم آنلاین پروفایل خلاص کړو. کله چې زموږ آنلاین برخه په موبایل کې پرانیستل شوه، په کورپاڼه باندې کلیک کوو او هغه ډیټابیس راښکته کوو یا ډاونلوډوو چې تر ټولو لوړه شمیره ولري او تر ټولو ډیر وزن ولري. کله چې په راښکته کولو باندې کلیک وکړو، نو تم کیږو تر څو ډاونلوډ یې خلاص شي. وروسته پر همدغه ډیټابیس باندې کلیک کوو چې ډاونلوډ شوی دی او پټ نوم ورډیروو. د پټ نوم له لیکلو وروسته موږ وتوانیدو چې خپل ډیټابیس خلاص کړو. په همدغه ډول باندې موږ کولی شو چې په موبایل کې خپل ډیټابیس خلاص کړو، خو اوس بیرته کمپیوټر ته راګرځو. هغه ډیټابیس چې موږ وړاندې په کمپیوټر کې ډاونلوډ کړی و، په همدغه ډیټابیس باندې کلیک کوو او خپل پټ نوم لیکو. له دې سره موږ کولی شو چې خپل ډیټابیس ته په نوي کمپیوټر کې هم وصل شو. اوس مهال غواړو چې یوه بله معامله تر سره کړو. په روزنامچې باندې کلیک کوو. د حساب په برخه کې د زاهد کابل حساب ټاکو. په جمع برخه کې د هغه پیسو مقدار لیکو چې غواړو په دغه حساب کې ټولی شي. په پای کې په خوندي کولو باندې کلیک کوو. له دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو چې یوه نوې معامله په خپل ډیټابیس کې ثبت کړو. او اوس مهال کله چې په پرلیکه برخه باندې کلیک وکړو او ډیټابیس برخې ته راشو، ګورو چې ناخوندي شوې روزنامچه یوه معامله لرو او باید بیک اپ واخلو. په همدغه ډول باندې هر څومره معاملې چې موږ تر سره کړو، په دغه ځای کې به موږ ته ښودل کیږي او سیسټم به موږ ته لاندې د بیک اپ اخیستلو سپارښتنه کوي. او که غواړو همدغه یوه معامله هم په کلاوډ کې خوندي شي یا دې ته ورته نورې معاملې چې موږ تر سره کړي دي ټولې کلاوډ کې خوندي کړو، په بیک اپ پورته کولو باندې کلیک کوو. او اوس مهال د بیک اپ له پورته کولو وروسته کولی شو وګورو چې سیسټم موږ ته لیکلي ټول کلاوډ کې خوندي شول، یعنی ټوله ډیټا په کلاوډ کې خوندي شوې ده. او اوس مهال که وغواړو چې له خپل ډیټابیس څخه ووځو، نو کله چې ډیشبورډ ته وګرځېدلو، داخل شوي برخه باندې په دغه څنډه کې کلیک کوو. وروسته په لاندنۍ برخه ووځئ باندې کلیک کوو او سیسټم به له موږ څخه پوښتي چې آیا باوري یې چې ووځئ، نو موږ به په هو باندې کلیک کوو.
چې د دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو له خپل ډیټابیس څخه ووځو. کله چې له خپل ډیټابیس څخه ووتلو موږ په دغه برخه کې کتلی شو چې موږ د خپل ډیټابیس یو بیکاپ پرانیستی دی. د دې لپاره چې له دغه بیکاپ څخه د اصلي ډیټابیس په څیر باندې ګټه واخلو، راځو په دغه 3 نقطو باندې کلیک کوو. وروسته په دغه برخه کې د نوم په بدلولو یا رنیم باندې کلیک کوو او د خپل ډیټابیس نوم څخه هغه شمیره چې په پای کې لیکل شوې ده لرې کوو. وروسته بیا په خوندي باندې کلیک کوو چې د دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو د خپل ډیټابیس نوم بدل کړو. کله چې دغه چاره تر سره شو یو ځل بیا په 3 نقطو باندې کلیک کوو او دا ځل په نښلولو باندې کلیک کوو ترڅو زموږ دغه اصلي ډیټابیس تر نورو ډیټابیسونو لوړ وسیږي او موږ وشو کولی چې خپل اصلي ډیټابیس وپیژنو چې د دغه چارې تر سره کولو سره به له موږ څخه اصلي ډیټابیس ورک نشي او موږ باید هر ځل خپل اصلي ډیټابیس خلاص کړو. کله چې وغواړو دغه ډیټابیس خلاص کړو ور باندې کلیک کوو او خپل پټ نوم ډیروو. وروسته موږ کولی شو چې خپل اصلي ډیټابیس سره وصل شو. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیسټم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیسټم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.